الله سبحانه وتعالی فرمای چې مونږه د قارون لا لوی خزانه ورکړې وي، دومره مال او دولتم ورکړې وو چې هغه د په خزانو کې جمع کړو، او د هغې خزانو چې کمی کنجیانې وي نو هغه کنجیانې که یو ډله د انسانانو به را جمع شوه، طاقتور انسانان، نو هغوی دا کنجیانې نشوې پورته کولی. بعض علما لیکي دومره چابیانې او کنجیانې وي چې په 40 قچرو باندې به بار وي. نو چې د یو سړي د مال کنجیانې د خزانو چابیانې دومره زیاتې وي نو مال به څومره زیاتو. الله پاک یو لوی مال او دولت ورکړو د قارون ته، او دا قارون د حضرت موسی علیه السلام د تر زویم وو. د موسی علیه السلام نزدې رشتہ دارو. نو حضرت موسی علیه السلام با دتا نصیحت کو، ځکه د پیغمبر کارم دی چې خلکو له نصیحت وکړي. نو حضرت موسی علیہ السلام بدت نصیحت کو چې تکبر مکوا، او په دې مال کې د آخرت د پارس عمل وکا، یعنی دا مال تا نه پاتې کیږي، د دې مال په ذریعہ آخرت له تیاری وکا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله یو روایت دلته نقل کړی دی. دا حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے. حضور علیہ السلام فرمائی چې حضرت موسی علیہ السلام فرمایلو چې بشک الله پاک ما ته حکم کړی دی چې دستانه زکات وصول کما. قانون دا دی چې زکات به د مالدارانو نه اخیستی شي او د هغوی په غریبانانو به تقسیمولی شي. دا یو ترتیب را روان دی د پخوانه. نو حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې د تر زویا قارونه ما ته الله حکم کړی چې د دنه زکات واخلا. نو د قارون انکار وکړه. د انکار ډېرې وجې دي. یو خو تکبر وکړه، دویم د په زړه کې حسد د موسی علیہ السلام سره، دریم د په زړه کې د مال محبت موجود، او دا انتهایی خطرناک مرض دی. د مال محبت چې د چا په زړه کې رااله دی بیا پردي مال باندې سسته نه کوي، دی پردي جیداد باندې سسته نه کوي، بلکې دنه درنده جوړ شي د مال د پاره دی بیا اجرتی قاتل وګرځي. نو د قارون په زړه کې د مال محبت موجود، د چې حساب ولګو د خپلو خزانونو د هغې نه ډېر مال جوړېده. د ویل خدا بلا زه څنګه ورکوم. انکار یې وکړه او بیا قوم یې را جمع کړ او خپل قوم ته ووی چې حضرت موسی علیہ السلام پس چل کې ستاسو مالونه خوري. یعنی حضرت موسی علیہ السلام ستاسو مال له چل جوړ کړی. دا خبره چا وکړه؟ دا قارون وکړه. دا قارون ووی چې حضرت موسی علیہ السلام ستاسو مال له چل جوړ کړی. نو دا خبره هغه وخت نه را روان. اوس هم بعضې خلک وایي یاره د علماو ټولو چندې ووالي، مالونو له چل جوړ کړی، نور سره خبر نی، خو صرف اعتراض کوي. نو قارون ځان له ملګري پیدا کړ او هغوی ته ووایي چې موسی علیہ السلام زما او ستاسو مالونو له چل جوړ کړی دی، او مخکې مونږ د ډېر حکمونه منلي دي. نو حقیقت کې دا حکمونه خدا الله او موسی علیہ السلام دوی ته بیانول. ځکه موسی علیہ السلام ته کتاب ملو او تورات شریفه. نو مونږ حکمونه منلي دي، خو سوی چې زکات راکړي
نو آیا تاسو دا خبره برداشت کوئ؟ نو د قارون ملګرو ویل مونږ هیڅ کله دا خبره نه برداشت کو. قارون یو قسم شیطانت وکړه د خپل قوم ته، هغه هم ځان سره په دې بیکاره عمل کې شریک کړه. وی مونږ هیڅ کله دا خبره نشو برداشت کولی او ورته ویل بس ته زمونږ مشري، چې ته څه حکم کې نو مونږ یې منو. نو دا دومره بدبخته قوم چې د موسی علیه السلام په مقابله کې قارون شیطان واخیسته، دومره بدبخته او د قارون ملګرتیا یې شروع کړه. نو قارون اوی چې ما ته یو چل یاد دی. اوس د قارون د قباحت ته وګوره، د قارون د کردار ته وګوره، د قارون د اخلاق له وګوره، د قارون د عمل ته وګوره، د قارون د خوی ته وګوره چې د قارون لعنتی اوی چې زبا یوا زناکار خزا د مال او دولت په زور باندې راضی کم، یو بدکردار زنانلا، یو زناکار زنانلا بزد مال او دولت لالچ ورکما، او اغا زناکار زنانه با په حضرت موسی باندې د زنا تهمت ولګی، نو په خلکو کې به بدنام شي، خلک به بیا د خبرو ته غوږ نږدي. نو دا کیسې د قارون د وخت نه را روانې دي. اوس هم تاسو ګورئ حق پرست علماو پسې د انبیاو وارثانو پسې خلک پراپیګنډې کوي، اورېدلې به وي، خاص کر سوشل میډیا باندې. دا څه دپاره کوي؟ دا الزامونه او تهمتونه څه دپاره لګوي؟ دې دپاره چې د دې حق پرسته عالم خبره څوک ونه مني. که د خبره خلکو منله نو بیا خو زمونږ مداریتوب ختمیږي. بهرحال داسې یو قبیح عمل خپل او دومره یو لوی جرأت کوي چې د زمانې په پیغمبر باندې تهمت لګولو له تیار شو، د مال د محبت د وجنه. نو د یوه زنانه راوغوښتله او هغې ته وویې چې تاله به زه یو صندوق پیسې درکمه، لال جواهرات به درکم، سرو سپینونه به درله یو صندوق ډک کمه، خو ته به یو کار کې. وی څه کار؟ وی کار دا دی چې حضرت موسی علیہ السلام باندې به د زنا الزام لګي او دا خبره به کې چې نعوذ بالله موسی علیہ السلام ما سره زنا کړې ده، او دا خبره به کله کې دا به د اختر په ورځ باندې چې کله موسی علیہ السلام بیان کوي او کله دې د تورات احکام بیانوي، نو ته به دا خبره وکړي. زنانه لالچ په مخه کړله او دغه مال او دولت ته غاړه کې خودله، بالکل دا کار بزو کما. چې کله دا زنانه راضی شو، اوس دا اختر ورځ ده، حضرت موسی کلیم الله علیه السلام خپل قوم ته د تورات احکامات بیانول شروع کړ. مختلف احکامات موسی علیہ السلام فرمایل اے زما قوم، اے بنی اسرائیل، که چا غلا وکا نو مونږ به د هغه نه لاس کټ کو، او د غل سړي سزام دا د قرآن کې هم دا حکم شته چې د غل سړي او د غلې ښځې نه به ښې لاس کټ کې، دا سزا ده. نو چې یو غل نه د لاس کټ که نو دا ټول غله به ورسره سم شي، بیا څو غلا نه کوي. اوس خو چې لوټه پورته کې نو هر سړی غل دی، د وړوکي شمردل نه واخله تر غټ شمردله پورې هر سړی غل. او بیا وطن عزیز پاکستان کې خو د سره کمی نشته. 75 سال د پاکستان برابر شو، 76 سال دا شروع دی، 76 ایئرز دا شپږ اویایم کال شروع دی، او دا غلی دی چې د خزانې له لاندې وتی دي.
نو تر اوسه پورې د خزانه سرمن واړوله خو مړیږي نه. خو دا پاکستان کې شرعي نظام وي او د قرآن او د حدیث قانون پکې او د غلو نه لاسونه کټ کړي او الله کا چاغلا کړي. دا سرو سپین به لارو کې پراتو چا به ورلا قتلم نه لاس خو وروړل لویه خبره وه. بهرحال حضرت موسی کلیم الله علیہ الصلاۃ والسلام او فرمایل چې الله رب ذوالجلال جل جلاله تورات کی فرمایلی دی چې چاغلا وکړلا د هغې نه لاس کټ کړي. بیا دویم حکم بیانوي کچا زنا وکاو دې شادي شوده و نو دې با رجم کیږي. مونږ به رجم کو په کاڼو باندې به اولو. هغه سړی چې شادي شوده وي نکاح یې کړی وي او بیا هم زنا کوي او د باندې زنا ثابت شوه نو دا سړی به په کاڼو ویشتلی کېږي او دغه زنانه. او که غیر شادي شوده و او زنا یې وکړله نو هغوی دپاره بیا سلسل کوړي دي. نو حضرت موسی علیہ السلام د الله پاک دا حکم بیان کړ د تورات نه چې چا زنا وکړو شادي شوده و نو هغه به مونږ رجم کوو. نو چې کله دا خبرو کنو په دې ټیم کې قارون علیه اللعنت را پاسېده او وی کتا دا کارو کنو بیا حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما هم دغه حکم دی. حکم کې هو تبدیلی نه راځي، حکم خو نه بدلیږي، هر چا د پاره قانون یو دی. نو قارون ورته وی چې بعض خلق دا ګمان کوي چې نعوذ بالله تام د فلان کوي زنانه سره بدکاری کړي ده. ورم دا خبره بیانوما نو د دې دا بیانول ما ته ګران ښکاري. دویم داسې الفاظ ویم چې بس تاسو به صرف پوه شئ. او دا دومره بے ادب او بے غیرت انسانو چې ډایرک پیغمبر ته خبره کوي. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دا خلق وایي چې نعوذ بالله تانم دغه ګناه شوی ده او فلان کوي ښځه ده. نا ښځه خلکو پیژندله. موسی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړه چې دغه ښځه دې راوستې شي. هغه زنانه راوستلی شوه چې کله مجلس ته حاضره کا نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته قسم ورکړه چې رښتیا وایه. موسی علیہ السلام قسم ورکړه ورته. نو هر سړی خو بیا قسم ته نه شي ټینګېدی که نه، هوایي خبرې خو به هر سړی کوي. چې کله قسم لرا کاږي که نه نو بیا تختی. نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته قسم ورکړه د الله په ذات باندې چې رښتیا وایه او صحیح خبره بیان کا. دا خلق سوی نو هغه زنانه ویریدله، د الله نوم یې واورېده. هغې زنانه وویله د الله پیغمبره زه د دې خبرې اقرار کوم چې ما ته قارون دومره مال او دولت را کړی، ثابت صندوق یې را کړی د سرو د سپینو نه ډک، خو په دې شرط یې راله را کړی چې په حضرت موسی علیہ السلام باندې د زنا تهمت ولګوه. خو د الله پیغمبر زه هېڅکله په تا باندې تهمت نشم لګولی. زه د دې خبرې گواهی ورکوم چې ته پاک یې او د الله رسول یې. څنګه چې دغه زنانه دا خبره وکړله نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده پرېوت او الله ته په جړا شو. دا جړا دا د خوشحالۍ جړا وه. نو دا دومره بدبخته قوم چې د الله په پیغمبر باندې او په کلیم الله باندې بیا تهمت لګي. ځکه دا د دنیا مال او دولت او غرض په سترګو وړاندې کړو. نو حضرت موسی علیہ السلام یې وجړو. الله اکبر. حضرت موسی علیہ السلام چې څنګه فوراً په سجده باندې پریوته الله ته په جړا شو
الله پاک ورته وحی وکړه مرل ارض بما شئت فإنها مطیعة لك. اے موسی زمکه ته حکم وکړه چې سستا خوښوي زمکه بستا تابعداري کوي. نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمکه ته حکم وکړه یا ارض خذیهم، اے زمکه دا قارون او د ملګریونی سولان دی راکاږه چې تر قیامت پورې د عبرت نشانی پاتې شي چې خلق تنه عبرت واخلي چې بیا څوک داسې قبیح کارونه کوي. حضرت موسی کلیم الله علیه السلام چې زمکه ته حکم وکړه نو زمکه دا ټول راخ کړ. یو ګړچ چې ورکه نو د زنګونونو پورې د ګوډو پورې دا کسان ډوب شو. نو چغې شروع کی چې اوس خدا الله عذاب رالو موږ نه غلطی شوې ده. نو چغې سورې وای او جاړي چې اے موسی مونږه معاف کا، او به قسمونه شروع کړ چې مونږ به هیڅ کله داسې نه کوو. نو حضرت موسی علیہ السلام معاف نکړه، ول تاسو د معافی قابل نه یې، تاسو دومره یو بیکار عمل کړ. ګوره چې حضرت موسی علیہ السلام معاف نکړل کړه نو الله هم نه معاف کوي، ځکه په دې خلکو باندې د موسی علیہ السلام حق پاتو. نو دو قسمه حقوق دی رونو، یو ته حقوق الله وی بل ته حقوق العباد وی. دواړو کې قانون دا دی چې دا معاف کیږي نه، خو لیکن حقوق الله کې بعض خلکو ته الله پاک معافی کوي. بعض علماء قول لینا په حقوق العباد کې نو کنسیشن، په دې کې کنسیشن نشته، رعایت پکې نشته. دا الله پاک تر هغه پورې نه معاف کوي چې تر سو پورې هغه بنده معاف کړي نه. حضرت موسی علیہ السلام معاف نکړل. دویمه پیرا دویم ځل حضرت موسی علیہ السلام زمکه ته حکم وکړ یا ارض خذیهم، دوی ټول اونی سورای کاغه. نو دې زمکه چې دویم ګړچ ورکړه د نامه پورې ډوب کړل. دوی بیا چغې شروع کی، خو لیکن موسی علیہ السلام معاف نه کړه. دغه ټیم موسی علیہ السلام جلال کیو او غصو. نو درېمه پیرا دریم ځل موسی علیہ السلام بیا زمکه ته حکم وکړ خذیهم، دا ټول راونیسته دا قارون او د ملګری. نو د زمکه ټول ډوب کړه تر دې مړی پورې. بس دا کپړی پاتې وي. اوسه دا کپړی چې پاتې وي نو دلته مختلف اقوال دي د علماء او د مفسرینو. حضرت آسان ویما بعض علماء لیکلی دي چې دغه ټیم کې قارون اوه چې موسی زما تربوره کنا هغه مال می درته پاتې شو، او یا چې کله دا قارون په دې زمکه کې دن شو نو په دې بنی اسرائیلو کې بعض خلکو چې موسی علیہ السلام غنی د مال او دولت حاصلول غواړي. دا غوی په ذهن کې یو شک رااله، یو اعتراض رااله. نو حضرت موسی علیہ السلام دعا وکړه چې یا الله د دې قارون څومره مال او دولت دی یا الله دلته ماته حاضر کړي. د موسی علیہ السلام دعا واغ ټول مال او دولت حاضر شو. موسی علیہ السلام فرمایل چې دا مال ورته په سر کېږدئ. اټول مال او دولت د دوی په دا کپرو باندې کېښود. موسی علیہ السلام فرمایل خذیهم، رای کاږه سره د مال او دولت ا کپرې په دې ځمکه باندې وردن نشوي. دنیا نه کافران لاړ، بی دین لاړو، ظالمان لاړ. الله سبحانه وتعالی فرمای فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله فرمای مون قارون او د قوم پزمکه کې ورخخ کړل، ډوبم کړل. پس بیا داسې یو ټولې نو
چې د الله په مقابله کې د قارون مدد کړی وي لکه چې الله دې رونیسي بیا بل څوک شته چې ستا مدد وکړي هېڅوک نشته دیو جن بل ځای الله فرمایي ان بطش ربک لشدید بېشک ستا د رب رانیول ډېر سخت دی الله دې مونږ وساتي د خپلو عذابونو نه او بیا فرمایي نه د ده او نه د په خپل ځان بچ کړی شو څه معنا یعنی نه خو خپل ځان د عذاب نه بچ کړی شو او نه د حضرت موسی علیہ السلام نه بدل واخیستی شو لاړ ذلیل او رسوا بعض علما لیکي چې کله حضرت یونس علیہ السلام د مئی ګیډې ته لاړ او دا مئی سمندر بیخ ته ورسېد نو حضرت یونس علیہ السلام دا هر څه لیدل چې وې کته نو څه کسان دیو چې د هغوی په سرونو باندې بارونه پراته دي لاندې روان دي نو حضرت یونس علیہ السلام فرمایل چې یا الله دې کسانو سره لږې خبرې کول غواړم نو الله پاک اجازت ورکا مې د دې کسانو خوا ته راله چې کله راورسېده نو دې کې دا یو کس ورته ویل چې ستاسو نوم دی وی زما حضرت یونس علیہ السلام یونس ابن متا وی دلته د کب ګیډې ته څنګه راغلی او بس الله پاک را باندې امتحان راوسته او په هغې امتحان کې اوس زه د مئی د ګیډې ته راغلی نو حضرت یونس علیہ السلام د دې کس نه تپوس وکړه وی ستاسو نوم دی ورته زما قارون د موسی علیہ السلام د تره زوی ما ویل ښا قارون ته یې ویلی نو بیا دا قارون چې کم دی حضرت یونس علیہ السلام ته ووی چې الله پاک نو غواړه کنه چې الله پاک دې د سمندر نه بهر کی الله خو ډېر رحیم کریم ذات دی نو حضرت یونس علیہ السلام ورته وفرمیل قارون ته ولې الله ته سوال نه کې نو قارون ورله عجیبه جواب ورکړه د جواب ته لږ غوږ کېږدی قارون ورته ووی چې زه الله ته مې ډېر وژړل ډېر چغې مې ووالې ډېر فریادونه مې وکړه سترګو کې مې اوښکې هم ختمې شوي دي خو الله مې نه معاف کوي ځکه مې نه معاف کوي چې زه موسی علیہ السلام نیم معاف کړی په ما د موسی علیہ السلام حق پاتې دی او په تا باندې خو د چا حق نشته ستا خو برای راست الله پاک سره خبره ده نو چې کله حضرت یونس ابن متا علیہ السلام دا خبره واورېده نو مکه ټیمې آواز وکړو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین څنګه چې دغه دعا وکړله الله پاک مې ته حکم وکړ بر راشه حضرت یونس علیہ السلام بار راوغورځوه نو دې نه اندازو لګوه چې د الله بنده حضرت موسی کلیم الله علیه السلام نه دی معاف کړی نو الله پاک یې نه معاف کوي نو دیو جن مونږ او تاسو ته پکار دي چې حقوق العباد کې ډېر خیال وساتو او حقوق العباد په شریعت کې زیات دي حقوق چې په 100 حصو باندې تقسیم کې نو 25% د الله حقوق دي او 75% د بندگانو حقوق دي نو ډېر منځونه او دسونه به دې کړي نفلي روجې به دې نیولې تلاوتونه ذکرونه صحبتونه خو لیکن د بندگانو حقوق به در باندې پاتې اټول بدن د قیامت په ورځ واخیستی شي الله پاک دې مونږ او تاسو ته د حقوق الله او د حقوق العباد د دواړو د ادا کولو صحیح توفیق را نصیب کړي